هیواد قربانی برېښنا په اونۍ کې تاجکستان څخه د 2025 لمریز کال لپاره د برېښنا پیرودلو تړون لاسلیک شو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر او د تاجکستان برېښنا ونډوال شرکت رئیس ښاغلي محمد عمر اسازاده ترمنځ د 2025 زیږدیز کال لپاره د برېښنا پیرودلو تړون لاسلیک شو. له تاجکستان سره د برېښنا پیرودلو تړون ترکیه کې د ښاغلي ډاکټر عمر او محمد عمر اسازاده ترمنځ لاسلیک شو. سفرهای هیئت رهبری حوزه قندوز برېښنا به ولسوالی‌ها و تاکید بر بهبود خدمات برقرسانی. هیئت رهبری حوزه قندوز برېښنا در جریان بازدید از ولسوالی‌های آقتاش، خاناباد، امام صاحب، کلبات، قلیزال، دشتیارچی، چاردره، علی‌آباد و گلتپه خدمات برقرسانی را از نزدیک بررسی کردند. هیئت متذکره به مسئولین محلی توصیه‌های لازم برای بهبود مدیریت و ارائه خدمات بهتر برق ارائه نمود. د خوست تڼۍ ولسوالۍ برېښنا شبکې لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري د 4 ترانسفرمرونو او ګڼو تجهیزاتو مرسته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د برېښنا تجهیزاتو او نفتي موادو مرستو په دوام دا ځل د خوست تڼۍ ولسوالۍ برېښنا شبکې لپاره 4 پای ترانسفرمرونه او د اړتیا وړ ګڼ تجهیزات د خوست برېښنا مسؤلینو ته وسپارل. تهیه و نصب 60 فیوز مخصوص برای سبستشن چمتله و حل مشکلات تکنیکی این سبستشن. ریاست کابل برېښنا 60 عدد فیوز مخصوص کپاسیترها را برای سبستشن چمتله تهیه و نصب نمود. با تکمیل روند نصب سازی فیوزها مشکلات زیادی تکنیکی حل گردید.